کور کې مور مو خفه ده، ټولې خورۍ خفه دي. عبدالله عبدالرحمن ټول خفه دي. احمد پورې چې هغه م وایي چې ابا مې څه شولو، د هغې پورې ټول وایي چې هغه مونږ هغه اوسه پورې لا نه دی خبر کړی. احمد هغې ته مونږ هغه ورته وایي چې هغه ډاکټر کې دی، هغه صندوق کې لولو دی، هغه خوب کوي. زه هېڅ هم نه شو ویلی. دوستانو په دې سکرین باندې دا ویډیو له تاسو سره شریکه کوم. د مفتي منیر شاکر د کشرې زوی یوه مرکه یوه انټرویو چې ډېره افسوسناکه، د انسان زړه له ریښو څخه کاږي. تر هر څه له مخه دوستانو راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ، د سترګو لیدلی حالت درته بیانوي. له هغه نه بعد به بیا خپل نظر هم له تاسو سره شریک کوو. مفتي صاحب ناوخته راغلی، لږ ناوخته و د درس، بس جمعه ولاړه وه. څنګه موږ د رکوع نه راپاڅېدلو نو مفتي صاحب ټول نه پیله را روان و. مفتي صاحب د ټولو نه پیله راغللو، څنګه هغه ټولو ورته ویلو ګاډ والا وایي چې مه ځه، خو هغې ویل وایي ناوخته دی. بس ګاډ والا ورپسې شاته ونیم، نیم ورنه مخکې و، ګاډ والا ورسره و خو لږ و. هغه څنګه جومات ته دننه شولو، ډایرکټ ورپسې ډزو شولو، ټولو هلکانو منډې کړلې. هغه ډېر زیات زخمي و، خپې زخمي وې، دغه ځي کې لاسونه ټول وینې ونیو. تا په خپلو سترګو صحیح کړ؟ او ما په خپلو سترګو باندې صحیح کړلو. تاسو د مفتي صاحب څه لګئ؟ زوی یم، کشرې زوی او ټولو کشرې زوی. ته څه پیغام به ورکړې د ټولو خلکو ته چې د مفتي صاحب هغه میشن به جاري وي که نه، کم چې هغه د قرآن د درس خلکو ته ورکولو که نه، د حق پرستۍ د خبرې هغه کولې، هغه به جاري وي که نه؟ انشاءالله هغه به جاري وي، دا به نه ختمیږي، دا به قرآن درس به نه ختمیږي، دا به قیامت پورې وي. بس غټه وجه دا کیدای شي چې عوام هم غافله دي. او پښتانه دا متل کوي غم چې د غري نه وړاندې وي پوره سود پې کېږي. علما، طلبا، عوام، امیان ټول یو کېدل پکار دي، یو موټی کېدل پکار دي. او کله چې عوام یو شو، یو موټی شو، علما یو شو، بیا دا یو د لا اله الا الله پوره پوخ طاقت دی. او په دې نوم باندې شو چې پښتون او مومن یم، ځکه یو یم، بس بیا هېڅ هم نشته دی. خو د دې د وجې نه لکه څنګه چې د رمې نه یو مال څنډېته کېږي او شر مخې ماتوي، بس داسې یو څنډېته کوي، بل یې غم نه کوي، بل یې غم نه کوي. د دې د خاطر بس لاړو علما هم ورکړو، ټول څومره چې حق پرست علما حق یې ویلو، د الله کتاب یې هغه هم د لاسه ورکړو. او داسې دا نور هم دي روان دي، دا نور به هم داسې ختمېږي ورو ورو. دماکه شی و هغه دا ځای تاسو لیدلی سي، مسجد ته په دې ګیټ باندې راځي او دې ظالمانو دلته کې چې کوم دی دا بم وي ښخ کړی او دغه شان هغه پټاو شوی و. خاص د مونځ په دوران کې کسان ورسره څونه و، هغه هم د رور نور هم دی په مونځ باندې ولاړو دننه مسجد کې. یو رکعت دی وی شوی چې کله دماکه وشوه بیا څه حالاتو دی نه ورو. چې مفتي صاحب باندې کله د دماکه وشوه تاسو کوم ځای کې؟ موږ دننه جامع کې ولاړو. دا چې څنګه وشوله بس غونډه لکه ماشومان مو موږ مو بس هغه لوګي چې کوم دی غونډ دننه تللی، ګیس دننه تللی و، لکه دا کوڅه ده، دا کوڅه وړه ده، خو بیا جومات شروع کېږي. همدې خوله کې موږ ولاړو د پلني رکعت کې. دا ګیس غوړ نه خوا تللی دی، چارې دلته دغه شوي، ګیس دننه تللی، دننه دوه شیشې ماتې شوي، دا هم ماشومان موږ هماغه دیم رکعت کې چې بس راووتو باره دلته بس خلک هم چې ګوتو پراته وو، ګاډۍ دوه کسه بهر پراته وو. څو کسان ورسره زخمیان شوي؟ هغه سره 3 کسان زخمي شوي دي، هغه دلته پراته وو، یو دلته ولاړو، د هغه سترګې لیدلي. هغه تر د هغې پورې ټول وایي چې هغه مونږ هغه اوسه پورې لا نه دی خبر کړی. احمد هغې ته مونږ هغه ورته وایي چې هغه ډاکټر کې دی، هغه صندوق کې لولو دی، هغه خوب کوي. کله چې دا دماکه کېده نو دا د مفتي صاحب وړوکی زوی دی، دی هم په جومات کې موجود و. دی نه تپوس کومه چې مفتي صاحب دی څنګه صحیح کړی و او مفتي صاحب دغه مونځ دوران کې را رسېدلی و. دوستانو دا مرکه تاسو وکته، د مفتي منیر شاکر له کشرې زوی سره یو مرکه سوې ده په دغه دوران کې. مثلا تاسو لیدلی سئ چې د مفتي منیر شاکر د قبر تیاري هم شروع، یعنې هغه ځای کې چې دغه کوچنی ماشوم د له هغه څخه دا خبرې یو مرکه کړې ده. تاسو ولیدئ د سترګو لیدلی حالات. دغه درد هغه څوک احساسولی شي چې کله پر هغه باندې چا باندې دا درد راسي. مثلا لکه اوس د مفتي صاحب پر کورنۍ باندې او د دغه بچي خبرې تاسو واورېدئ چې موږ نورو کوچنیانو ته په کور کې دا تسلي ورکوو چې هغه ویده ده، هغه راځي، یا هغه مسافري تللی ده، یا هغه یو خواته کار لري بیرته به کور ته راسي. یعنې هغه څوک چې مثلا
په کور کې له ده سره مثلا یا لمسیان یا زامن مینه محبت لري، هغه کشران هغه په دې باندې نه پوهېږي، نو هغه ته دا ډاډ ورکوي. بله خبره دی بل مثلا امیر صاحب په وینا باندې چې که چیرې سره یو نسو یو موټی نسو، نو لکه له رمې څخه چې یو پسه جلا کړل سي او هلته ورباندې لیوه حمله کوي، یو داسې سایډ ته کوي. داسې به هم له پښتنو څخه د پښتنو علما داسې یو سایډ ته کیږي، حق فرست علما چې دین راښیي هغه به له دې ځای څخه ځي او موږ او تاسو به ورته ګورو، صرف مذمت او په جنازه کې به صرف موږ او تاسو جذباتي بیانونه کوو، صرف مذمت به کوو، بس کیسه به نوره 4-5 ورځې ښه په جوش و جشن سره مثلا داسې لمانځو چې ولې داسې سوي دي، ها سوي دي، دا به وکم ها به وکم، 4مه 5مه ورځ هېڅ نه دي بیا نه تا کړي نه ما کړي، بیا کیسه ټوله سره ختمه ده. تاسو وګورئ مثلا دغه کم حالات چې اوس مثلا په پاکستان کې دي، بیا خاص کر د علما په ټارګټ کیږي، څوک دي د دې ذمهواره؟ ولې د دغو خلکو مثلا هغه قاتلان نه پیدا کیږي؟ ولې عوام پر دې باندې یو داسې سخت اکشن نه اخلي چې خامخا به د دې قاتلان موږ ته په لاس راکول کیږي؟ ځکه چې دا علما دي، دې موږ ته دین راښودلی، دا زموږ رهنما دي، دا موږ آخرت ته پر سمه لار باندې بیایي. نو که دا نه یي موږ هېڅ هم نه یو، نو د دې قاتلانو د پیدا کولو لپاره عوامو هېڅ داسې مذمت نه دی ښودلی. او هغه خلک چې له علماو سره به دښمني کوله او د علماو په مرګ به خوشحاله کېدلو، هغو ته هم دا یو پیغام ورکوم چې مه خوشحاله کېږي د علماو په مرګ باندې، مه خوشحاله کېږي د علماو په جلا کېدو باندې چې له دنیا څخه رخصت کېږي زموږ او ستاسو له معاشرې څخه. که ستاسو دا سوچ او فکر وي چې د کم عالم چې کمه دنده په مخه کم میشن یې په مخه باندې اخستی و، کمه تګلاره، تا دا سوچ او فکر او خیال وي چې دا کس ولاړی نو دغه لار به پاته کړل چې نه دا نوره هم مضبوطه کېږي، دا نوره هم پر مخ باندې ځي، ځکه چې الله دا وعده کړی ده چې دین به د قیامت تر ورځې پورې وي. که هر څومره کسان ولاړ شي دین پرسته نور به هم پیدا کېږي، خو افسوس موږ او ستاسو پر حال ده چې د دغه په مقابل کې موږ او تاسو نه ودرېدو او د دغه علماو د وژنې د مرګ مخنیوی او موږ او تاسو نه وکړئ. او هغه خلک چې د علماو مرګ ته خوشحاله کېدو او دا خبرې به کولې چې ولې یوازې عوام وژل کېږي، هغه خلک ټول نه چې هغه له علماو سره په نظریه کې اختلاف لري او دا خبر به یې کوله چې علما ولې نه وژل کېږي، موږ ته د شهادت خبرې کوي، دوی خپله قرار ناست دي. نن به ستاسو ارمان هم پوره سوی، ځکه چې په دې 4-5 کالو مسلسل کې د علماو له مخه وځي، هغه حق فرست علما له منځه څخه ځي او تاسو ورته ګورئ، صرف مذمتي بیانونه کوي، جذباتي بیانونه کوي، نور هېڅ نشته.